السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 40مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 15 سره برابره ده. زه صافی مو تاسو ته له زیر نیوز 40 څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. باوري سرچینې وایي اسرائیل د یو ناپېژندل شوي موسسې له لارې د غزې یو شمېر کورنۍ جنوبي افریقا ته انتقال کړي دي او کولمبیا له سویډن سره د 4.3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د جنگي الوتکو تړون لاسلیک کړ. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل د فلسطینیانو جنوبي افریقا ته لیږد په پټه همغږي کړی دی. باوري سرچینې وایي اسرائیل د یوې ناپېژندل شوې موسسې له لارې د غزې یو شمېر کورنۍ جنوبي افریقا ته انتقال کړي دي چې دا کار د فلسطینیانو د جبري بېځایه کېدو د هڅولو په توګه تعبیرېږي. د غزې خراب حالت، د بېځایه شویو خلکو خیمو زیانمنېدل او د مرستو محدودیتونه خلک اړباسي چې د وتلو هره لاره وازمایي. ټول هغه کسان چې وتلي دي د المجد اروپا موسسې له اعلان وروسته راجستر شوي وو او د اسرائیلي ځواکونو په همکارۍ د جیړې کرښې او کرم ابو سالم له لارې تر ریمون هوایي ډګر پورې وړل شوي دي. فلسطیني چارواکي خبرداری ورکوي چې دغه ډول شبکې د خلکو له اقتصادي او انساني ستونزو ناوړه ګټه اخلي او باید قانوني ځواب ووایي. په غزه کې د روغتیا سکتور له سخت فشار سره مخ دی او روغتیایي زده کړیالان د ډاکټرانو د کمښت له امله د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخلي. د ملکي دفاع له مخې په تېرې 4 ساعتونو کې 40 بیړني ماموریتونه ترسره شوي دي. په لویدیځې غاړه کې هم 3 سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتلو پر مهال 15 فلسطینیان نیول شوي او د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې زرګونه کسان د عملیاتو او ورانیو له امله بېځایه شوي هم دي. ټرمپ د بی بی سی پر ضد د میلیارډونو ډالرو دعوه اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د رسنیو پر ضد خپلې نیوکې لوړې کچې ته ورسولې او اعلان یې وکړ چې پر بی بی سی به د 15 میلیارډ ډالرو تر کچې دعوه وکړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې راتلونکې اونۍ به د 1 او 15 میلیارډ ترمنځ قضیه ثبت کړو او وی ویل دا باید وشي. دا جنجال هغه وخت راپورته شو چې بی بی سی د 2021 کال د جنوري 8 د ټرمپ د وینا یو برخه ناسمه ایډیټ کړې وه، داسې چې د خلکو مستقیم تاوتریخوالي ته د هڅونې تصور یې رامنځته کوو. بی بی سی خپله تېروتنه تایید کړه او له ټرمپ یې رسمي بخښنه وغوښته، خو وی ویل چې 1 میلیون ډالر نشي ورکولی. ټرمپ یې بخښنه رد کړه. د همدې رسوایۍ له امله د بی بی سی عمومي مشر او د خبرونو د برخې مشره هم استعفا ته اړ شوي دي. که څه هم بخښنه وړاندې شوي خو مالي تاوان رد شوی دی او همدا موضوع اوس د ټرمپ د نوې لویې دعوې بنسټ ګرځېدلی. د هند په شرینګر کې د پولیسو پر مرکز خونړۍ چاودنه، 9 پولیس وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز شرینګر په یوه ګڼه سیمه کې د پولیسو پر ودانۍ زوروره چاودنه شوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې لږ تر لږه 9 پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 20 نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د چاودنې ځای ته د پلټنو ټیمونه رسېدلي او څرګندوي چې په سیمه کې له مخکې نه چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د روغتیایي سرچینو په وینا د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او امکان شته چې د مړو شمېر نور هم زیات شي. تر دې دمه کومې جګړه ییزې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په سیمه کې امنیتي تدابیر سخت شوي او پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه پراخې څېړنې پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې کولمبیا له سویډن سره د 4.3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د جنګي الوتکو تړون لاسلیک کړ. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو اعلان کړی چې هیواد یې له سویډني شرکت ساب سره د 4.3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 19 ګرین جنګي الوتکو د پیرلو تړون نهایي کړی دی. د دغه قرارداد رسمي تایید په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور له امله ترنګلتیا زیاته شوې ده. پیټرو دغه الوتکې د سولې د تامین لپاره د مخنیوي وسلې بللي او ویلي دي چې کولمبیا باید د هر ډول احتمالي برید د مخنیوي لپاره کاروي. هغه ټینګار کړی چې په اوسني ګډوډ نړیوال وضعیت کې ګواښ هر لوري ته ممکن رامنځته شي. کولمبیا او د لاتیني امریکا نور هیوادونه د امریکا د پوځي عملیاتو له کبله اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه هبریدونه چې واشنګټن یې د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد بولي، خو تر اوسه یې هېڅ شواهد نه دي وړاندې کړي.
چې په دغه عملیاتو کې نږدې 80 کسان په نړیوالو اوبو کې وژل شوي چې د ډیرو پاله یې بې محاکمې وژنې بلل شوي دي. د یوې توندې لفظي شخړې په دوام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پیټرو او د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تور لګولی چې په سیمه ییزو قاچاقي فعالیتونو کې لاس لري، خو دواړو دا تورونه رد کړي دي. ټرمپ د کولمبیا مالي مرستې هم بندې کړې او دا هیواد یې له هغه متحدینو ویست چې د نشه یي توکو پر ضد د امریکا له هڅو سره همکاري کوي. د سویډن د دفاع وزارت بیا ویلي د دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو پوځي همکاري لا پسې پراخه شي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.